سٹارټ سلامونه هیله احترامات ملګرو دا وخت زه په شمالي وزیرستان تحصیل د داخل کې ولاړ یم دا د ښوونځي زده کوونکي تاسو وینئ چې په دې شاړه ځمکه ناست دي دوی امتحان خو ورکوي خو په سر باندې چت نه لري د ناستې ځای نه لري داسې ترتیب نه لري یو شاعر وایي د نړۍ خلک قلم پسې ړانده شول پښتانه چې بې ټوپکه شي شرمېږي خو نه داسې هیڅکله نه ده موږ په تعلیم پسې ړانده هم یو موږ په تعلیم پسې ډېرې سختې تکلیفونه هم تېروو یعنې زموږ د تعلیم او د ژوند د ترقۍ د امن سره تر ټولو لوی او ژوندی ثبوت دغه په کاڼو او په دشتو کې ناست ماشومان دي چې دوی دا وخت د خپل ټولګي د زده کړو امتحان ورکوي نو موږ د پاکستان د حکومت څخه او د ټولو هغو اعلی چارواکو څخه چې د دوی لاسرسی کېږي په دې خبرو پسې صدر صاحب نو موږ د هغو نه خواست کوو چې د تحصیل د داخل صرف تحصیل د داخل نه د ټول شمالي وزیرستان جنوبي چې څومره فاټا علاقه ده پخوا فاټا علاقه د دغو ماشومانو دپاره دا جنګ ځپلی خلک دی ځورېدلی خلک دی دوی په تعلیم پسې واقعا ړندېږي دا یې ژوندی ثبوت دی دوی د ژوند د تعلیم د ترقۍ د امن پرمختګ سره مینه لري خو د دوی سره داسې وسایل داسې سیستم نه دی دوی ته بدبختانه نه دی ترتیب شوی چې دوی په هغه کې په ښه لیول زده کړې وکړي او په ښه لیول خپله هغه تعلیمي لړۍ سر ته ورسوي یا یې دوامداره وساتي نو موږ د حکومت څخه خواست کوو چې د دوی دپاره خامخا یو داسې ښه منظم ترتیب جوړ کړي چې د وزیرستان جنګ ځپلی ځورېدلی خلک د دوی د راتلونکي مستقبل دا ماشومان په ښه توګه باندې تعلیم